د زده کړو د یوه پړاو پای. دا سپینې پاغوندې لکه واوره چې پر وچکالۍ ځپلې ځمکه اوري، همداسې زده کړو ته په تږې افغانه ټولنه کې د پوهنتون د لیسانس کچې د بشپړولو چارې ته دا ځوانان ښادي کوي. د ننګرهار پوهنتون په دې تالار کې د بېلابېلو پوهنځیو شاوخوا 50 تنه زده کړیالان د کورنیو له غړو سره مل د فراغت شېبې لمانځي. د زده کړیالانو څنګ ته ناست د کورنیو غړي خوشحاله دي چې زامن به یې په ټولنه کې ښه نوم او دنده ولري. له تالاره بهر ګلان په لاس د خپلو عزیزانو راوتلو ته شېبې شمېري. صدیق الله وایي 4 کلن مزل یې له ګڼو ستونزو سره مل تر دې ځایه راورسوه. دی اوس دومره خوشحاله دی چې ښکاره کولو ته یې لفظونه نه لري. له هر څه دمخه د دې ورځې مبارکي لومړی خپل مور پلار والدین او د ټولو ملګرو ته وړاندې کوم. دا داسې ورځ دی چې په ژوند کې انسان یو ورځ ورسره مخ کېږي، داسې په ژوند کې یو ورځ چې انسان داسې حالت سره مخ کېږي. نو ډېر زیات خوشحاله یم، داسې خوشحاله یم چې بیخي یعنې په زړه او په ژبه اظهار کولی نه شم. نو د هیله او امید مې دا دی چې په راتلونکي کې د